ایا پوهیږئ چې د قیامت په ورځ به هغه خلک چې نن یې موږ پیروي کوو له موږ څخه بیزاره شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم د سورة البقره 146 نمبر آیات. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. کله چې هغه کسان چې پیروي یې کېدل له هغو کسانو څخه چې د دوی پیروي یې کړې وه، ایا دوی به بیزاره شي او عذاب به وویني او د دوی ترمنځ ټولې اړیکې او لارې به پرې شي. د آیات د قیامت د ورځې هغه حالت بیانوي چې مشرکانو به په دنیا کې د خپلو مشرانو، سردارانو او باطلو لارښودانو پیروي کول، په آخرت کې به پیروان او مشران دواړه عذاب وویني، خو هره ډله به له بلې څخه بیزاره شي. هغه اړیکې چې په دنیا کې د باطل قومیت، مقام او ړندې پیروۍ پر بنسټ جوړې شوي وي، په هغه ورځ به هیڅ ګټه ونه لري. الله تعالی موږ ته د قیامت یوه ډېره ویرونکې صحنه ښیي. هغه کسان چې په دنیا کې د خلکو مشران وو او خلک یې په ناحقه لاره روان کړي وو، له خپلو پیروانو څخه به بیزاره شي. پیروان به هم داسې وایي: ای کاش موږ په دنیا کې د دوی پیروي نه وای کړې. په هغه وخت به پښیماني هیڅ ګټه ونه لري، ځکه د دنیا د عمل وخت ختم شوی دی. دا آیات وتقطعت بهم الاسباب معنا دا ده چې هغه ټولې اړیکې، واسطې او سببونه چې دوی پرې تکیه کړې وه، له منځه به ولاړې شي. نه به مال مرسته وکړي، نه مقام، نه مشرتوب، نه ملګري، یوازې ایمان او نیک عمل به د انسان لپاره ګټه ولري. ګرانو مسلمانانو، دا آیات موږ ته یو ډېر ستر درس راکوي. د هر انسان پیروي مه کوئ، بلکې د حق پیروي وکړئ. که یو څوک مشهور وي، ډېر خلک یې تعقیبوي، لوی مقام ولري، یا د خلکو په نظر ډېر عزتمن وي، دا د دې معنا نه لري چې هره خبره یې سمه ده. نن انسان کولی شي د چا خبرې واوري، ویډیو یې وګوري او د هغه لاره تعقیب کړي، خو باید له ځانه وپوښتي: ایا دا خبره د قرآن او سنت مطابق ده؟ ایا دا لاره ما الله ته نږدې کوي؟ ځکه د قیامت په ورځ به انسان د خپل انتخاب مسؤل وي. که موږ په دنیا کې د داسې خلکو پیروي وکړو چې موږ له الله څخه لرې کوي، د ګناهونو طرف ته مو بیایي، د دین په اړه مو بې پروا کوي، نو د قیامت په ورځ به نه هغه مشر زموږ مسؤلیت واخلي او نه به زموږ پښیماني موږ وژغوري. هغه ورځ به هر انسان وایي: یا الله، کشکې ما حق تعقیب کړی وی، نو له نن څخه خپل ملګري، خپل لارښودان، خپل فکرونه او هغه کسان چې موږ یې خبرې تعقیبوو په دقت وټاکو. د خلکو د خوښۍ لپاره حق مه پرېږده، ځکه خلک به له تا بیزاره شي، خو الله تعالی به له هغه چا راضي وي چې حق یې تعقیب کړی وي. یوازې دا مه ګوره چې خلک څه کوي، بلکې دا وګوره چې الله څه غواړي. نن د انتخاب وخت دی، خو سبا د حساب ورځ ده. نن توبه ممکنه ده، خو د قیامت په ورځ به یوازې پښیماني پاتې وي. نو د دې آیات پیغام یوازې د قیامت د یوې صحنې بیان نه دی، بلکې زموږ د نن ورځې لپاره یو ډېر لوی خبرداری هم دی. انسان په دنیا کې ډېر ژر د نورو تر اغیز لاندې راځي. کله د ملګرو پیروي کوي، کله د مشهور انسانانو، کله د ټولنې او کله د داسې خلکو خبرې مني چې خپله هم د حق په لټه کې نه وي. خو الله تعالی موږ ته وایي چې د قیامت په ورځ به ړنده پیروي هیڅ ګټه ونه کړي. ممکن نن یو ملګری درته ووایي چې دا کار وکړه، هیڅ خبره نه ده. ممکن بل څوک درته ووایي چې ټول خلک هم داسې کوي. ممکن یو مشهور کس داسې خبره وکړي چې د دین خلاف وي، خو مؤمن باید ووایي: زه نه ګورم چې خلک څه کوي، زه ګورم چې الله څه غواړي. له هغو خلکو سره ځان مه نږدې کوه چې ستا ایمان کمزوري کوي. داسې ملګري چې تل دې ګناه ته هڅوي، لمونځ درنه اخلي، د قرآن څخه دې لرې کوي او د الله یاد درنه هېروي. شاید نن دې ډېر نږدې ملګری وي، خو که د هغه له امله دې آخرت خرابیږي، نو دا ملګرتیا خطرناکه ده. او یوه ورځ به داسې راشي چې نه به در سره پیسې وي او نه به در سره دوستان وي او نه به در سره مشهور قوم او قبیله وي. انسان به یوازې وي او خپل عملونه به ویني. هغه ورځ به څوک داسې وایي: کاشکې ما د فلاني خبره نه وای منلې. خو بیا به وخت تیر وي، نو تر هغه مخکې چې پښیماني راشي، خپل مسیر بدل کړه. که کومه ګناه دې کړې وي، توبه وکړه. که لمونځ دې کمزوري شوی وي، بیرته یې منظم کړه. که قرآن دې پرې ایښی وي، بیرته ورسره اړیکه جوړه کړه. که بد ملګري لرې، له هغوی څخه ځان وساته. او که د چا ړنده پیروي کوي، خپل فکر او زړه د الله د کتاب تابع کړه. د دې آیات تر ټولو لوی درس دا دی: په دنیا کې داسې انتخاب وکړه چې په آخرت کې پرې پښیمانه نه شې. د خلکو د خوښۍ لپاره الله مه ناراضه کوه، د ملګري د خوشحالۍ لپاره ګناه مه کوه، د مشهورېدو لپاره د دین خبره مه پرېږده، او د دنیا د څو ورځو د ژوند په بدل کې خپل ابدي آخرت مه خرابوه.
نن چې څوک ته له الله سره نږدې کوي هغه تعقیب کړه او څوک چې د له الله څخه لرې کوي له هغه څخه فاصله ونیسه ځکه د قیامت په ورځ به ټولې غلطې اړیکې پرې شي خو ستا ایمان ستا عمل او ستا د الله سره اړیکه به پاتې وي. الله تعالی دې موږ ته د حق د پیروي له باطل څخه د ځان ساتلو د نیکو خلکو د ملګرتیا او د قیامت د ورځې د بریا توفیق راکړي.